مشهور روایت ته ذکر کوم چې عثمان رضی الله عنه د امت را نقل کړی دی. امام مسلم دا روایت راوړی دی چې عثمان بن عفان یو ورځ راننوتو جومات ته د ماښام د مانځه نه بعد یوازې کېناستو. جومات ته راغی ځان له دې سره ناست و یوازې. نو یو کس پسې راغی چې د هغه نوم دی عبدالرحمن ابن ابي عمره رحمه الله. هغه راغی هغه وایي چې ما کله ولیدو چې عثمان رضی الله عنه ناست دی یوازې وي زه سره هم کېناستم. وایي چې کېناستم ما ته وایي چې ورواره ما د رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره اورېدلې ده. وایي من صلى العشاء في جماعه چا چې د ماسخوتن لمونځ د جمع سره وکړو دې ته غوږ کېږدئ چا چې د ماسخوتن لمونځ د جمع سره وکړو فکأنما قام نصف الليل لکه دې چې نیمه شپه تهجد کړی. ومن صلى الصبح في جماعه او چا چې د سحر لمونځ د جمع سره وکړو فکأنما صلى الليل كله لکه دې چې ټوله شپه تهجد کړی. دا مې ته دې دپاره چې ذکر کړه چې د عثمان تذکره م روانه او دا روایت هم ډېر ناشنا دي. ماسخوتن لمونځ د جمع سره وکړه لکه تا چې نیمه شپه تهجد کړي. سحر لمونځ د جمع سره وکړه لکه ټوله شپه چې دې تهجد کړي. ډېر اهتمام کوئ. بیا خصوصا دا دوه لمونځونه نه دي لکه زمونږ په دې وخت کې سحر لمونځ خو صحیح ده دا خو یعنې پخوا دور ته که مو لاړ شي ګران و دې کول. ولې ماسخوتن دا لمونځ شو د دې اهتمام په حدیثونو کې هم راغلی ده. اوس زموږ په مخکې موږ دا خبره یو دا دوه لمونځونه هغه دي چې دې ټیم کې د خوب غلبوي. د شپې چې دی اکثر دا باني پکې چې ملګری راغی میلمه راغی دا کیسې روانې. نو دې دلاسه دا دوه لمونځونه او حدیث کې راغلي دي چې دا په منافقانو باندې ډېر درانه لمونځونه دي. په منافقانو باندې دا ډېر ګران او درانه دي. ولې ځکه چې دا وخت د سکون او د آرام دی. نو ډېر اهتمام کوئ د دې.